السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښه راغلاست دوستانو. دې درس کې به موږ پریزنټ کنټینیوس، پاس کنټینیوس او فیوچر کنټینیوس ټینسز ډسکس کوو. څنګه چې د دې د نومونو نه ظاهره ده چې کنټینیوس په دې کې راځي. کنټینیوس معنا جاری، نو په دې هر یو ټینس کې به موږ هغه کارونه ذکر کوو کوم چې جاری وي. بیا که یو کار په موجوده زمانه کې جاری وي، لکه موږ ګورو یو کس لګیا دی لیکل کوي یا په خپله موږ لیکل کوو، نو دا به موږ په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې ذکر کوو. او که یو کس په تیره شوې زمانه کې لګیا و، جاری و په یو خاص وخت کې، او یو کار جاری ساتلی و، نو هغه به موږ په پاست کنټینیوس ټینس کې ذکر کوو. او که چېرته یو کس په آینده زمانه کې به یو کار جاری وساتي، لکه مثال چې 5 بجې به پلانکی کس کرکټ لګوي یا هغه به خط لیکي، 5 بجې به د هغه کار جاری وي، نو دا به موږ په فیوچر کنټینیوس ټینس کې ذکر کوو. اوس د دې دپاره رولز او اصول څه دي؟ نو د کنټینیوس ټینسونو ډیر آسان اصول دي. هغه که موږ سره پریزنټ کنټینیوس ټینس وي، که پاس کنټینیوس ټینس وي، دا خبره نوٹ کول پکار دي فیوچر کنټینیوس ټینس چې هر یو ټینس کې کنټینیوس نوم راغلی وي، په هغې کې به موږ ورب سره آی ان جی لګو، یعنی پریزنټ پارټیسیپل فارم به لګو. نو پریزنټ کنټینیوس دی، که پاس کنټینیوس دی او که فیوچر کنټینیوس دی، په دې ټولو کې به موږ ورب سره آی ان جی لګو. خو دومره خبره ده چې د سبجیکټ نه بعد کم اګزیلري راځي، نو هغه اګزیلري به چینج کیږي. که پریزنټ کنټینیوس ټینس وي، نو موږ به سبجیکټ نه بعد از آر ام لګو او بیا به ورب سره آی ان جی لګو، دا به موږ سره پریزنټ کنټینیوس راځي. او که پاس کنټینیوس وي، نو سبجیکټ نه بعد به موږ واز او ور لګو او ورب سره به آی ان جی لګو، پاس کنټینیوس بشي. او فیوچر کنټینیوس چې کوم آینده کې کوم کارونه جاری به وي، نو فیوچر کنټینیوس دی، په دې کې به موږ سبجیکټ نه بعد ویل بي یا شل بي ولګو، بیا به ورب سره آی ان جی ولګو، دا به موږ سره فیوچر کنټینیوس شي. خو لکه اوس په پریزنټ کنټینیوس کې موږ از آر ام لګو، دا از به د کوم سبجیکټ سره لګو، آر به د کوم سره لګو او ام به د کوم سره لګو. نو که چېرته موږ سره سبجیکټ آی راشي، لکه تاسو دلته کتلی شئ، نو موږ به آی سره ام لګو. مثال موجوده وخت کې زه لیکل کوم، نو زه به وایم آی ام رایټینګ، آی ام رایټینګ، زه لیکل کوم. او که چېرته سبجیکټ هی، شي، اټ یا سینګولر نون واحد یو نوم راشي، لکه علي، لکه مثال هغه لیکل کوي یا هغه جنۍ یا علي لیکل کوي، نو بیا به موږ سبجیکټ نه بعد از لګو. هی از ګوینګ، لکه مثال زه وایم هغه روان دی، نو هی از ګوینګ. یا زه وایم هغه لیکل کوي، هی از رایټینګ، هغه لیکل کوي. یا هی از ایټینګ، هغه خوراک کوي. او که چېرته موږ سره سبجیکټ وی، یو، دی یا پلورل نون راشي، نو بیا به موږ سبجیکټ نه بعد آر لګو. لکه زه وایم چې هغوی اوده دي، نو وایم به they are sleeping، هغوی اوده دي they are sleeping. یا که وایم هغوی لیکل کوي they are writing، هغوی لیکل کوي. یعنی په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې به موږ سبجیکټ نه بعد از آر ام لګو، ام به د آی سره لګو، از به د هی، شي، اټ او سینګولر نون سره لګو، او آر به موږ د وی، یو، دی او پلورل نون سره لګو. دا شو موږ سره پریزنټ کنټینیوس ټینس. او پاس کنټینیوس ټینس کې به موږ سبجیکټ نه بعد واز او ور لګو. واز به موږ د آی، هی، شي، اټ او سینګولر نون سره لګو. که چېرته سبجیکټ آی یا هیو یا شیو یا اټو یا سینګولر نون، نو موږ به وروستو واز راوړو، او دا به موږ سره په تیره شوې زمانه کې یو کار جاری ښیي. لکه مثال زه روان وم، یعنی تیره شوې زمانه کې زه روان وم، زما تګ جاري و، نو زه به وایم I was going. که وایم چې هغه روان و he was going. که وایم هغه جینۍ روانه وه she was going. که یو نوم یادوم، لکه مثال علي روان و علي was going. یعنی سبجیکټ نه بعد به موږ was راوړو د I, he, she, it او سینګولر نون سره، دا به موږ سره پاس کنټینیوس ټینس شي. خو که چېرته د
سبجیکټ مونږ سره وی یو دی یا پلورل ناونز راشي، لکه مثال زه وایم مونږ روانو، نو زه به وایم وی ور ګوینګ. تاسو روان وئ، یو ور ګوینګ. هغوی روانو، دی ور ګوینګ. یا دوه نومونه یادوم چې علي اینډ اسد ور ګوینګ. دا قرنګې زه وایم هغوی اوده وو، دی ور سلیپینګ. تاسو اوده وئ، یو ور سلیپینګ. مونږ اوده وو، وی ور سلیپینګ. یعنې چې کوم پلورل سبجیکټس راځي هغې سره به مونږ ور لګو، لکه وی یو دی او پلورل ناونز. او که چېرته سینګولر سبجیکټ وي لکه آی هی شي اټ او سینګولر ناون، نو بیا به مونږ سبجیکټ نه بعد واز لګو، لکه آی واز ګوینګ. دا شو مونږ سره پاس کنټینیوس ټینس. او پاتې شو فیوچر کنټینیوس ټینس. فیوچر کنټینیوس ټینس کې به مونږ سبجیکټ نه بعد ویل بی او شل بی لګو. هغې نه بعد به مونږ ورسره آی ان جي لګو. لکه مثال زه وایم چې زه به روان یم، آینده زمانه یادوم چې په دغې زمانه کې لکه مثال 5 بجې به زه روان یم. نو دا مونږ سره فیوچر کنټینیوس ټینس وو. سبجیکټ نه بعد به مونږ ویل بی شل بی لګو. شل بی به د آی وی سره لګو او ویل بی دا به باقي سبجیکټ سره لګو. خو که موږ د ټولو سبجیکټ سره ویل بی لګو نو بالکل ټیک ده، دې کې هیڅ خبره نشته دی. آی وی سره بهتره دا ده چې موږ شل بی ولګو. لکه مثال زه به روان یم، نو آی شل بی ګوینګ. آی شل بی ګوینګ، زه به روان یم. یا موږ به روان یو، وی شل بی ګوینګ، موږ به روان یو. او ویل ورسره هم لګوی شو، آی ویل بی ګوینګ، زه به روان یم. وی ویل بی ګوینګ، موږ به روان یو. او پاتې شو یو دی او پلورل ناونز. دا قرنګي هی شي اټ او سینګولر ناونز. دې ټولو سره به موږ بیا صرف ویل بی لګو. لکه مثال زه وایم دی ویل بی سلیپینګ، هغوی به اوده وي. هغوی به اوده وي، یعنې آینده وخت کې به د هغوی دا خوب همدغه رنګې جاري وي. دا موږ سره شو فیوچر کنټینیوس ټینس. پاتې شوه د نیګیټیو سنټنسز جوړولو طریقه په دې ټینسونو کې. نو اسانه طریقه ده، لکه مخکې ټینسز کې موږ ویلي دي چې موږ نیګیټیو سنټنسز جوړو. بس موږ به د سبجیکټ نه بعد چې کوم اکسلري راوړو، د اکسلري نه وروسته به موږ ناټ راوړو. موږ سره به په خپله نیګیټیو سنټنس جوړېږي. لکه مثال زه وایم زه لیکل نه کوم، نو انګلیش کې به زه وایم آی ایم ناټ رایټینګ. نو I am writing زه لیکل کوم. I am not writing زه لیکل نه کوم. دا قرنګي they are sleeping هغوی اوده دي. او که زه وایم they are not sleeping هغوی اوده نه دي، نیګیټیو به جوړېږي. دا قرنګي په پاست کنټینیوس کې زه روان وم، نو I was going. که وایم زه نه وم I was not going، اکسلري نه بعد به ناټ راوړو. دا قرنګي زه وایم هغوی اوده نه وو، نو زه به وایم they were not sleeping. او که فیوچر کې وي نو موږ به د ویل بی او شل بی، د ویل او شل نه وروسته موږ ناټ راوړو. لکه مثال زه وایم زه به روان نه یم، نو آی شل ناټ بی ګوینګ. دا قرنګې زه وایم هغوی به اوده نه وي، they will not be sleeping. مطلب دا چې په هر یو ټینس کې موږ نیګیټیو سنټنسز جوړو، موږ به د سبجیکټ نه بعد چې کوم اکسلري راوړو، اکسلري نه بعد به موږ ناټ راوړو. موږ سره به د هغې ټینس کې نیګیټیو سنټنسز خپله جوړېږي. او که چېرته موږ انټراګیټیو سنټنسز جوړو، نو د هغې اسانه طریقه دا ده چې په هر یو ټینس کې کومه اکسلري وي دا به موږ سر ته ولګو، موږ سره به انټراګیټیو سنټنسز جوړ شي. لکه مثال په پریزنټ کنټینیوس کې آی ایم ګوینګ، زه لیکل کوم. که وایم چې آیا زه لیکل کوم، نو ایم آی ګوینګ. دغه رنګې دی آر سلیپینګ هغوی اوده دي. دا موږ سره سمپل سنټنس شو. که آر ما سره تک چې آر دی سلیپینګ، دا به موږ سره انټراګیټیو سنټنس شي. دغه رنګې پاست کنټینیوس کې آی واز ګوینګ، پاست کنټینیوس کې زه روان وم. که وایم چې آیا زه روان وم، نو واز آی ګوینګ، اکسلري به سره تکو. دغه رنګې په که ور راغلی وي ور به موږ سره تکو. لکه مثال دی ور سلیپینګ، هغوی اوده وو. نو زه وایم چې آیا هغوی اوده وو، نو ور دی سلیپینګ، نو دا به موږ سره فاست کنټینیوس کې انټراګیټیو سنټنس جوړ شي. دغه رنګې فیوچر کنټینیوس ټینس کوي، نو کې موږ سره شل بي او ویل بي وي. نو شل او ویل به موږ سره تکو، بیا به سبجیکټ راوړو، بیا به بي راوړو، بیا به ورسره این جو لګو. لکه مثال ساده جمله وه I shall be going، زه به روان یم. نو شل دوه موږ سره تکو، shall I be going، آیا زه به روان یم. دغه رنګې will they be sleeping،
آیا هغوی به روان وي، نو دا به موږ سره فیوچر کې کنټینیوس سنټنس جوړیږي. ستاسو هر قسمه سوال وي تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. ډیره مننه ویډیو کتلو نه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.